پړی په غاړه زما تا ته دروړم التجا ترا معاف کې ګناه تا ته ژړېږمه تا ته ژړېږمه زه یم عاجز حیران ته یې رحیم و رحمان ستا دی بېشانه احسان تا ته د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج ترا معاف کې ګناه تا ته ژړېږمه تا ته ژړېږمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج درنو اوریدونکو د انسان د ازمایښت لپاره الله رب العزت شیطان پیدا کړی شیطان تل هڅه کوي چې د انسان په زړه کې غلط او ناوړه خیالونه پیدا کړي شیطان تل هڅه کوي چې انسان په بدی اخته وي همدغې خبرې ته الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت فاطر کې 15 آیت کې اشاره کړې الله فرمایي یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله فرمای ای خلکو د الله رب العزت وعده په باوري ډول په یقیني ډول په حقه ده له دې امله د دنیا ژوند دې تاسې ونه غولوي تاسې دې دوکه نه کړي او نه دې هغه لوی غولوونکی او فریبکار چې شیطان دی تاسې د الله رب العزت په باب وغولوي په حقیقت کې شیطان ستاسې دښمن دی نو تاسې هم هغه خپل دښمن وګڼئ شیطان خپل پیروان خپلې لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې څخه شي همدارنګه الله رب العزت په صورت اعراف کې 28 آیت کې فرمایي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله فرمایی ای د آدم اولادې داسې دې نه وي چې شیطان تاسې بیا هماغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور او پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغوی جامې ویستلې وې تر څو د هغو شرم ځایونه د یو بل په وړاندې لوڅ شي هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای څخه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی الله فرمایي موږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي د هغو خلکو دوستان مو ګرځولي کوم چې ایمان نه راوړي نو راځئ د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې خپل ژوند تیر کړئ تر څو د الله رب العزت دوستی حاصله کړئ د شیطان د دوستی نه خلاص شئ او که خدای مکړه شپه او ورځ زموږ په ګناه کې تیره شي د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند نه اوسو
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د سنتو پابند نه اوسو نو بیا موږ سره د الله دوستی نشته بلکې د شیطان دوستی ده او الله فرمایي انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون الله رب العزت دې خپل دوستی زموږ په زړه کې ځای کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هغه د اوامرو او احکامو مطابق عمل وکړو تر څو الله زموږ دوست شي او د شیطان د دوستي نه مو الله وژغوري لکه څنګه چې شیطان سره د انسان مقابلې لپاره وسله شته همدارنګه له انسان سره هم وسله شته خو په دې شرط کې انسان دا وسله وکاروي د مسلمان انسان لپاره د شیطان په مقابل کې وسله دا ده چې الله رب العزت مسلمان انسان د شیطان له دښمني څخه خبر کړی په دنیوي ژوند کې کله چې ته پوه شې چې فلانی زما دښمن دی یا د هغه د دښمني نه ته خبر کړی شي نو ضرور به د هغه د ضرر نه ځان ژغوري الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د شیطان د دښمني نه خبر کړي یو دا لویه وسله ده چې باید د شیطان په مقابل وکاروو او د هغه د ضرر نه ځان بچ کړو همدارنګه د شیطان د مکر فریب او بدو وسوسو څخه د بچ کیدو لپاره محمد رسول الله موږ ته وظایف راښودلي دي خو افسوس چې په هغو وظایفو باندې تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو همدارنګه لکه څنګه چې هر انسان باندې یو شیطان دی همدغه ډول د شیطان څخه د بچ کیدو لپاره ورته د ملائکې په بڼه کې یو محافظ الله رب العزت هم ورکړی همدارنګه د هرې بدي په اړه ورته سپینه سپینه خبره شوې او په ښکاره توګه خبر شوی دی چې دا بدي ده او د دې څخه د بچ کیدو لپاره یې ورته په زړه کې د الله رب العزت غضب او دوزخ د عذاب ویره هم پیدا کړې ده نو په دې سلسله او دوامداره جګړه کې انسان ته پکار ده چې تل د خپل ستر او ازلي دښمن شیطان په اړه خبر وي تر څو یې په نافرماني کې ښکیل او د الله رب العزت د لارې څخه یې بېلارې نه کړي انسان باید تل باخبره اوسي چې شیطان پرې بریالی نشي او انسان باندې شیطان هره نشي بریالی کیدلی چې هغه انسان د الله رب العزت د حکمونو پابند اوسي د محمد رسول الله د سنتو پابند اوسي د الله رب العزت ویره د هغه په زړه کې ځای ولري دا طبیعي خبره ده چې د انسان په زړه کې هر ډول ښه او بد خیالونه راځي او راتلی شي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې د 14 سپارې په سر کې فرمایي وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم الله وایي چې حضرت یوسف علیه السلام وویل زه د خپل نفس ښه نه وایم نفس خو پر بدي هڅونکی دی مګر دا چې پر چا زما د رب رحمت وي بېشکه زما رب ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی همدارنګه الله رب العزت په صورت قیامت کې فرمایي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامتونکي نفس باندې همدارنګه الله رب العزت په صورت شمس کې فرمایي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها الله فرمایي او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه یې برابر کړ بیا یې د هغه بدي او د هغه پرهیزګاري هغه ته الهام کړه په رښتیا سره بری وموند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه یې لاندې پټ کړ نو په دې آیتونو کې د نفس زړه او ضمیر درې ډوله مختلف حالات الله بیان کړل یعنی کله په زړه کې ښه خیالونه راځي او کله بد نفس کله انسان د بدیو په لور وړي او کله د تقوا او توحید له امله په ګناه باندې ملامتوي د
د انسان په زړه او ضمیر کې پیدا کیدونکي او راتلونکي حالات او کشمکش د انسان د آزمایلو لپاره دي، خو انسان باید تل لپاره د الله رب العزت د حکمونو پابند اوسي، د محمد رسول الله د سنتو پابند اوسیږي، تر څو الله رب العزت هغه د شیطان د مکر او فریب او د جهل نه وژغوري. همدارنګه د آزمایښتونو له جملې څخه یو ازمیښت مال او دولت سره مینه ده. حلال مال د الله رب العزت نعمت او فضل دی. انسان باید د دنیوي ژوند د تیرولو لپاره نه یوازې دا چې د حلال رزق د ترلاسه کولو لپاره دعا وکړي، بلکې د حلال رزق د ترلاسه کولو لپاره باید پوره کوشش هم وکړي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر انسان کفر ته رسوي او دا یو داسې حقیقت دی چې څوک ورته دروغ نشي ویلی. نو له همدې امله دنیوي مال، دولت او سرمایه انسان ته خوشحالي او خوښي ورکوي او د همدې مال له امله کولی شي چې خپل ایمان وساتي. خو کله همدغه مال د انسان لپاره د ګناه سبب هم جوړیږي. دا هغه وخت کیږي چې انسان د مال او دولت په نشه کې غرق شي، د حرام او حلال ترمنځ فرق ونه کړي او له هرې لارې چې کیږي مال ټولوي، تر دې چې له ده څخه قارون جوړ کړي او د همغه په شان خودغرضه او کبرجن شي. د انسان د همدغې حالت په اړه په قرآن کریم کې داسې راغلي، الله فرمایي کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. هیڅکله داسې نه ده. انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بېاړی یعنی غني ویني، یعنی د غنا او شتمنۍ په نشه کې ځان غني بولي. له همدې امله سرکشه کیږي. بیا همدغه سرکشي چې په دې کې د شتمنۍ وروسته پیدا شي انسان تر هلاکته رسوي. له همدې امله الله رب العزت د مال او دولت په اړه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنانو، ستاسې مالونه او اولادونه دې تاسې د الله رب العزت له یاد څخه غافله نه کړي. کم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. هغه به ډیر کم خلک وي چې د مال او شتمنۍ د ډیروالي نه وروسته هم د الله رب العزت څخه ویریدونکي وي او د الله رب العزت په لاره کې لګښت کوي. پاتې ټول په بخل او بیلاریو کې ښکیل کیږي. ډیر وخت داسې کیږي چې د مال او شتمنۍ د ډیروالي په اندازه انسان د الله رب العزت د اطاعت څخه لرې کیږي. دا ځکه لکه څنګه چې الله رب العزت د فقر، تنګلاسي او بېوزلي په حال کې له خپل بنده څخه امتحان اخلي او په خپل بنده باندې ازمایښت کوي، همدغه شان د مال د ډیروالي او شتمنۍ په حال کې هم په خپل بنده باندې امتحان راوړي او له ده څخه ازموینه اخلي. په عام طور د تنګلاسي او بېوزلي په حال کې انسان له خپل رب سره ډیر پاتې کیږي. تل هغه ته د خپلې بېوزلي او تنګلاسي فریاد کوي. له همدې امله په دین باندې ثابت قدمه او صبرسار وي. ایمان یې پخیږي او ورځ تر بلې د صبر او استقامت جذبه قوي کیږي. د دې برعکس د خوښۍ، خوشحالۍ او مزو په ژوند کې انسان د دنیا په خوندونو او مزو کې غرق شي چې له امله یې رب هیر شي او له خپل رب څخه په غفلت کې واقع شي. نو له همدې امله چې کله دغه دواړه حالات یعنی مالداري او تنګلاسي سره پرتله کړی شي، نو د تنګلاسي په پرتله انسان د مالداري له امله دوزخ، د الله رب العزت عذاب او بیلاري ته ډیر نږدې کیږي او هم د عذاب حق جوړیږي. کومه مال چې تاسو ته الله درکړی، کومه سرمایه چې الله رب العزت تاسو ته درکړې، تاسو په هغې باندې کبر مه کوئ، غرور مه کوئ. هغه په فسادو، منکراتو او فجایو کې مه مصرفوئ. دا د الله رب العزت له طرفه په تاسو باندې یو امتحان دی.
هغه مال چې الله درکړی په هغې باندې د الله رب العزت د دین خدمت وکړه، د الله رب العزت په لاره کې ولګوه، تر څو د الله رب العزت دوست شي او د شیطان د دوستي نه دی الله رب العزت وژغوري. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي تر څو د خپلو ګناهونو علاج په توبې سره او الله ته په ورګرځېدنې سره وکړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ای کبریا بادارا اے د هر چا بادارا یم پژړا بادارا غواړم دی فضل کرم. ای کبریا بادارا اے د هر چا بادارا یم پژړا بادارا غواړم دی فضل کرم. زما سا گناه سوی ده راسا خطا سوی ده دا پرشتیا سوی ده تا ته ژړېږمه تا ته ژړېږمه پړی په غاړه زما تا ته دروړم التجا ته را معاف کې ګناه تا ته ژړېږمه تا ته ژړېږمه. زه یم عاجز حیران ته رحیم و رحمان ستا دی بېشانه احسان تا ته ژړېږمه تا ته ژړېږمه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله رب العزت د دې نظام د چلولو لپاره نر او ښځه دواړه یو بل ته د تکمیل ذریعه جوړه کړې ده. د دې دواړو له یو ځایوالي له امله یوه نوې کورنۍ منځته راځي او په همدې ترتیب انساني سفر مخ په وړاندې ځي. که چیرې د نر او ښځې اړیکه د اسلامي دین د ضابطې یعنې د نکاح له مخې جوړه شي، نو نه یوازې دا چې دنیوي ژوند به یې ګټور شي بلکې د ده لپاره به د اجر او ثواب لامل هم جوړ شي. خو که چیرې دا سلسله عبث او بېځایه وګڼل شي او له پامه وغورځول شي، نو نه یوازې دا چې له دنیوي تباهي سره به مخ شي بلکې په آخرت کې هم لوی او دردناک عذاب د ده لپاره ساتل شوی دی. نو دویم ازمیښت او دویمه فتنه هغه د ښځو ازمیښت او د ښځو فتنه ده. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له ما وروسته د نارینهو لپاره زیان اړوونکې فتنه او ازموینه له ښځو څخه بله نشته. ما ترکت بعدی فتنة. په یو بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلم حدیث دی، ان الدنیا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا دا دنیا خوږه تازه او شادابه ده او یقینا الله رب العزت تاسو ته په دې دنیا کې اقتدار در بخي. بیا الله ګوري چې تاسو څه ډول عمل کوئ. نو د دنیا څخه ډډه وکړئ او په خاصه توګه د ښځو له آزمایښتونو څخه، ځکه چې په بني اسرائیلو کې تر ټولو لومړنۍ فتنه د ښځې په بڼه پیدا شوې ده. دلته باید سړی په دې بدګماني کې رانشي چې ګوندې ښځه په خپل ذات کې یو بد شی دی. نه، بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا معنا دا ده که د ښځې په ذریعه په یو ټولنه کې د فساد پیدا کولو اراده وشي، نو دا ډیر آسانه کار دی. زر تر زره خلک په فتنه کې ښکیلولی شي. د دې خبرې ثبوت او حقیقت ژوندی مثال نننی عصر ده چې په غربي نړۍ کې د ښځو په وسیله څومره فساد او فتنه خپره شوې ده. بلکې نن سبا خو د دې حملې زور تر اسلامي ملکونو هم را رسېدلی او په اسلامي ملکونو کې هم د ښځو له فتنو خپرولو څخه ډیری خلک د هلاکت کندې ته برابر دي. خو که چیرې ښځه نیکه او با اخلاقه وي، د الله د حکمونو پابنده وي،
د محمد رسول الله د ویناو پابنده وي، جامه او حجاب اسلامي وي، نو بیا ورته تر ټولو قیمتي دولت هم ویل شوی، لکه چې محمد رسول الله فرمایي د مسلم حدیث دی الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه. ټوله دنیا د خیر سامان دی او تر ټولو ښه سامان نیکه ښځه ده. مطلب دا شو که دنیا حلاله او پاکه وي نو خیر او خیر دی، او که ښځه هم نیکه او صالحه وي، د الله رب العزت د حکمونو پابنده وي، جامه اسلامي جامه وي، نو بیا هم خیر او خیر دی. او الله مکړه که دنیا حرامه او بېلارې کوونکې وي او ښځه هم بدعمله او فاجره وي، نو تعبیر بیا بل څه دی، الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، دریم ازمیښت هغه د کور د وګړو سره مینه ده. د میرمن او بچیو سره مینه هم د فطري لحاظ د انسان په خټه کې اغږل شوې ده، او همدغه محبت دی چې نارینه د نوې کورنۍ د تعمیر او تشکیل لپاره تیاروي. داسې هم ویل کیږي چې دا مینه د انسان بنیادی اړتیا هم ده، خو د دې مینې او محبت لپاره ځانګړي حدود او قیود ټاکل شوي دي چې انسان باید له دې حدودو او قیودو څخه ونه وځي. که چیرې د دې حدودو او قیودو خیال ونه ساتل شي او له پامه وغورځول شي، نو همدغه مینه او محبت انسان هلاکت ته رسوي او په دنیوي ژوند کې انسان د ګناه په دام کې نښلي. الله رب العزت په سورة تغابن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. ای مؤمنان، ستاسې له میرمنو او ستاسې له اولادونو څخه ځینې ستاسې دښمنان دي، له هغو نه ځان اداره کړئ. ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه خو یوه آزموینه ده، او همدا الله رب العزت دی چې له هغه سره لوی اجر دی، والله عنده اجر عظیم. دا چې د الله رب العزت په کلام کې اهل و عیال ته د دښمن خطاب شوی، د دې لامل دا دی چې ځینې وخت خلک دوی سره د مینې له امله په ګناه کې اخته شي او ځان دوزخ ته برابر کړي، لکه د ښځې او بچیو د بېځایه او نارواو غوښتنو پوره کول، او یا هم د هغوی د بېځایه غوښتنو له امله دې ته مجبوره شي چې حرامې روپۍ لاسته راوړي، او یا هم د بچیو او میرمن لپاره له فرائضو څخه غافله شي. ډیری داسې مشران دي چې د هغو بچیان او د هغو میرمن یا لورګانې دې ته مجبوره کوي چې ته به تلویزیون ضرور کور ته راوړي چې په هغه کې فاسد سریالونه او فاسد فلمونه وګورو. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. یا میرمن د خپل خاوند نه ناروا غوښتنې لري، یعنې داسې غوښتنې ترې کوي چې خاوند د هغه د پوره کولو وس نه لري، نو خاوند دې ته مجبوره کیږي چې حرام وخوري، د سود کاروبار وکړي، یا په رشوت باندې د خپلې میرمنې هغه غوښتنې پوره کړي. نو ځکه الله وی انما اموالکم و اولادکم فتنة والله عنده اجر عظیم. همدارنګه په کومو ځایونو کې چې د زړورتیا اړتیا وي هلته بزدله شي، او چیرته چې سخاوت ته اړتیا وي هلته بخیل او کنجوس شي. همدې خبرې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اشاره کړې ان الولد مبخلة مجنبة مجهلة محزنة. اولاد د انسان د بخیلی، د انسان د بزدلی، د انسان د جاهلی، د انسان د پریشانی ذریعه جوړي. نو د هر څه چې الله رب العزت درکړي دي دا د الله رب العزت له طرفه یو امتحان دی. راځه د الله رب العزت د حکمونو پابند شه، د الله رب العزت د اوامرو پابند شه، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړه تر څو الله درنه راضي شي. همدارنګه د خپلو ګناهونو علاج په توبې او په تقوا سره وکړه. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو
ټولو باندې رحم وکړي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. جوړ دی بشر کی انسان، پشا هنر کی انسان، پر ټولو بر کی انسان، ته خالق د عالم. جوړ دی بشر کی انسان، پشا هنر کی انسان، پر ټولو بر کی انسان، ته خالق د عالم. گل د گلزار دی کړم زه، په حسن بار دی کړم زه، ظلمی سردار دی کړم زه، تا ته ژړېږمه، تا ته ژړېږمه. پړی په غاړه زما تا ته دروړم التجا، ته را معاف کې ګناه، تا ته ژړېږمه، تا ته ژړېږمه. زه یم عاجز حیران، ته رحیم و رحمان، ستا د بېشانه احسان، تا ته ژړېږمه، تا ته ژړېږمه. څوک دی په سیمه غواړي، بل په بدیا کې ویاړي، څوک په خلوت کې ژاړي، هر یو دی ستا په طلب. څوک دی په سیمه غواړي، بل په بدیا کې ویاړي، څوک په خلوت کې ژاړي، هر یو دی ستا په طلب. د ټولو یو هدف دی، ستا د رضا مطلب دی، ټول که عجم عرب دی، ستا د کرم په تمه، ستا د کرم په تمه. پړی په غاړه زما تا ته دروړم التجا، ته را معاف کې ګناه، تا ته ژړېږمه، تا ته ژړېږمه.